د افغانستان په شمول د اسیا جام او نړیوال جام لپاره په چاچونه کیږي فوټبال. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو بخیر. طارق زیان صدیقی یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به د فوټبال نړیوال اداره یا فیفا خبر ورکوي چې راتلونکي چهارشنبه به د قطر د 2022 فوټبال نړیوال جام او د 2023 اسیا ملتونو فوټبال جام لپاره د هیوادونو د ملي لوبډلو په چاچونه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شي. د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په قطر هیواد کې د 32 ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. دا نړیوال جام د 2022 عیسوي کال د نومبر په میاشت کې پیلېږي چې د دې کال په ډسمبر میاشت کې به پای ته ورسیږي. د دې نړیوال جام لپاره د ارجنټاین په شمول شپږ څلوېښت ملي لوبډلې د روان کال څخه تر 2021 میلادي کال د نومبر تر میاشتې پورې د غوراوي سیالۍ ترسره کوي. بلخوا د افغانستان په شمول د اسیا جام لپاره هم په چاچونه ترسره کیږي. د اسیا ملتونو جام په 2023 میلادي کال کې د چین هیواد په کوربتوب د 24 اسیایي ملي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. یا د 40 لوبډلې په 5 ګروپونو کې ویشل کیږي او د هر ګروپ 2 مخکې لوبډلې به د جام نورو پړاوونو ته لار پیدا کوي. د اسیا ملتونو جام له 43 کلونو راهیسې په هرو 4 کلونو کې ترسره کیږي چې تر دې مهال جاپان تر ټولو ډیر 4 ځله دا جام ګټلی. سږکال د دې جام اتلولۍ د قطر ملي لوبډلې وګټل. بلخوا د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د فرانسې هیواد په روسیه کې د کروشیا هیواد څخه وګټي. مینه او مننه چې ویډیو مر سره تر پای وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.